جلال آباد ښار په تېرو کلونو کې چې زه راغلی وم معتادین هم په ښار کې ډېر درلودو 2 ورځې کېږي چې وینم دا فیصدي بیخي کمه سوې ده نو حالات بیرته به زیات شي نو ټول خوشحاله ښه داسې کم سي نو معتادین دې نه واوسېږي او څوک چې نشه کوي ښه داسې له ښاره هغه ټول ورک شوي دي او فوډریان ټول د ښار نه ورک شوي دي صحیح ده نو یعنې موږ ویلی سو چې جلال آباد او ورته نور ښارونه ورځ په ورځ باندې نظم پیدا کوي او بالکل انشاءالله موږ خپله خوشحاله چې زموږ وطن په امن کې دی او خوشحاله ګرځو او په دې وروستیو کې د شریر ګاونډي څخه انتقام هم واخیستل سو کار وسو که غلط کار وسو ډېر ښه کار موږ خو چې موږ ته امر وکړي اول موږ ورسره ولاړ یو موږ ټول افغانان ورسره ولاړ یو او جلال آباد ښار 2 ورځې وړاندې یو سوله ییز لاریون هم د خپلو امنیتي ځواکونو په اړه باندې درلودی ډېرو کسانو په ګډون کړی و نو او انشاءالله موږ خپله ولاړ یو تر څیم چې موږ ته امر وکړي موږ خپله ولاړ یو په جنګ د پاکستان د خطره بس خدای دې جنګ خو نه پیښوي افغانان خو د جنګ خوښونکي نه دي ولې چې کله اړتیا پیدا سي بیا خو پر خپل وطن پر خپل ننګ و ناموس باندې بیا ننګه کوي او بیا صحیح جواب ورکوي او بالکل موږ ولاړ هر وخت پر وطن باندې موږ پر رقم ولاړ خپل سر نه تیری موږ ډېره زیاته مننه